داسې موږ ویلی شو چې ټوله پانګونه چې سیکارا میلمستون د شروع نه تر اوسه پورې موږ په سیکارا میلمستون کړې ده دا تقریبا 10 میلیونه افغانیو ته رسیږي. ډېر خوندور چاپېریال دی نو ما ته خپله ډېره خوند راکړو نو زه یم چې هر کله بیا راشم او د دې څخه لیدنه وکړم. خوراک وسکا کې چې دی نسبت د خاریاتو ته چې دی دو صفا دی هر څه تازه دي دلته. It is the actual place, it is the real place where they give us a good services. Everything is going well here. سیکارام کې چې دا کوم څه ستا ډېر خوښ شو یا کوم څه ډېر جذاب و چې دې سیکارام ته راجذب کړی را یې وستلی؟ والا د پسه غوښه ډېره ښه وه. دغسې ماحول خو بس الله فضل کړی دی چې په موږ راغی دا 50 کاله وکړي دي او اوس دغسې ډیرې جوړې شوي دي داسې باید نور ولایتونو کې جوړې شي. د بخونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د ګل وطن قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مه شئ، په خیر راغلی. دا ځل د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ مشهور رستورانټ یا هوټل ته یا هم د شیریخ د خرڅلاو ځای ته. البته په لومړیو کې خو دا د شیریخ په خاطر باندې جوړ شوی، بیا وروسته نور خدمات هم په پرله پسې ډول باندې اماده کړه، چمتو یې کړه چې هېوادوال دلته راځي میلې ته. له دغه زما له دې خبرو به تاسو پوهېږئ چې زه کوم ځای ته راغلی یم. زه نن سیکارام ته راغلی یم، د سیکارام میلمستون ته راغلی یم. دغلته به له هېوادوالو سره کیسې کوو، زړه خواله به کوو، د هغوی نظریات به اورو د سیکارام په تړاو باندې، او له دوی سره به مرکه کوو چې دوی له کوم ځای نه سیکارام ته راغلي دي او څه باعث شو. خو لومړی کې د سیکارام له بنسټګر البته استاد هم ده، خو ځان به درته پوره معرفي کړي. زموږ استاد تېر شوی دی، له ده سره به مرکه کوو چې څنګه فکر ورسره پیدا شو چې سیکارام یې جوړ کړ. سلام استاد، ستړي مه شئ. علیکم السلام. ډېره زیاته مننه ترین صاحب، تاسې ته ښه راغلاست. یو سیکارام میلمستون ته هر کله راشئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه استاد، خدای مو خوشحال لره، سلامت اوسئ. دغه ځای په لیدو باندې واقعا زه یو ځل مخکې هم راغلی یم، خو دا ځل یې رسمي راغلم. ډېر زیات هغه ځل هم خوشحاله شوم، ستاسو یادونه ما ته ځینو ملګرو کړې وله، او دا ځل هم د خوښۍ ځای دی چې دغسې یو پرامنه او پر نفوسه ځای مو انتخاب کړی، جوړ کړی هم ده. استاد که لومړی کې زموږ لیدونکو ته پوره ډول ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ګلاب توحیدیار یم، د سیکارام میلمستون مسؤل. استاد که دا راته ووایي چې څه ډول دا فکر را پیدا شو؟ لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهېږو، که ووایو چې د سیکارام میلمستون د جوړولو یا د دې ایجاد د خوږیاڼو ولسوالۍ په دغه سیمه کې د څو لاملونه دي. یو لامل دا دی، کله چې جمهوري نظام سقوط شو، په ځای اسلامي امارت راغلو، ځینې خلکو سره دا تصور پیدا شو چې وطن پرېږدي، او ځکه چې په وطن کې نور بیخي د کار زمینه نه ده برابره او نورو هیوادونو ته کډوال شي. متاسفانه په دې کې زموږ ډېر قدري ورونه او ملګري او هیوادوال هغه هم د وطن نه لاړل، وطن یې پرېښودو، او هر چا سره دا تصور و چې زموږ په وطن کې خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره، نو باید وطن پرېږدو. موږ سره یو څو
څو اړخونه په نظر کې موږ ونیول. یو دا چې خپلو درنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو، نو د هغې دغه موخه چې موږ لرله اوس تاسې ګورئ الحمدلله چې دغې موخه کې موږ کامیاب شوي یو. د مثال په ډول موږ سره دلته په لسګونو خلک کار کوي، که یو وایو چې تقریبا 50-60 ته رسیږي زموږ هغه څوک چې مستقیم دلته کار کوي. دلته ډېرې زیاتې کورنۍ چې هغه هم لسګونه کورنۍ دي، هغوی موږ ته شودې راوړي. ځینې کورنۍ داسې دي چې هغوی دلته مثلا تازه میوې راوړي، ځینې کورنۍ او اشخاص داسې دي چې هغوی د سپین غره واوره راوړي. یعنې مختلف خلک دلته موږ سره په کار بوخت دي. نو زموږ یوه موخه چې خپلو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو دغه وه، او الحمدلله دې موخې ته ورسېدو. دویمه موخه همدا وه چې دا د خوږیاڼو ولسوالي دا یوه سرسبزه ولسوالي ده، ډېره ښایسته آبوهوا لري، ډېرې ښې منظرې لري. تاسې که وګرځېږئ د خوږیاڼو هره سیمه چې ده دا ښکلې ده، هره دره یې ښکلې ده. سپین غر کې د پونګو چم په نوم یو منطقه ده چې ډېره ښکلې منطقه ده. حتی زه بار بار د دې یادونه کوم چې هلته موږ داسې ونې لرو چې د هغه اوبښتې په نوم دي چې نړیوال سیاحت کې ډېر مهم رول لري. دلته موږ د میملې باغ لرو، د وزیرو ښایسته درې لرو. نو دغسې دا د خوږیاڼو دا ټوله سیمه چې ښکلې سیمه ده، موږ غوښتل چې دې سیمې ته سیلانیان رامات کړو. دا سیلانیان که د ننګرهار ولایت وي، که د ختیځ وي، که د ټول افغانستان وي، او هغه که د هیواد نه بهر وي. نو الحمدلله دا دویمه موخه کې موږ تر اوسه کامیاب یو. هغه دا چې موږ ډېر زیات سیلانیان لرو، د هیواد نه بهر سیلانیان هم لرو، داخل د هیواد تقریبا د ټولو ولایتونو سیلانیان دلته رامات شوي دي. نو موږ غوښتل چې دغه سیلانیان خپلې سیمې ته رامات کړو او د دغې سیمې نه لیدنه وکړي، دغې خلکو ته یې ګټه ورسیږي او د دغې سیمې د منظرو نه خوند واخلي. درېیمه موخه دا وه چې خپل ځان ته هم د کاروبار زمینه برابره کړو. نو کوم ملګري چې دلته موږ سره راټول شو، نو موږ ویلې چې خپل هم بیکاره پاتې نه شو، خپل د کورنۍ څه عاید چې هغه باید لاسته راوړو. نو درېیمه موخه هم دا وه، او الحمدلله هغې موخه کې هم کامیاب شوي یو. نو د دغې موخو لپاره موږ سکاره میلمستون تاسیس کړو. څومره ځای کې دغه میلمستون جوړ شوی؟ دا تقریبا 15 جریبه شاوخوا ساحه ده، چې ځینې ساحې تاسې دلته ګورئ چې زموږ د میلمنو د ناستې دپاره دي. ځینې ساحې داسې دي چې که د شپې څوک پاتې کېږي د هغوی دپاره اتاقونه دي، د جرګو مرکو دپاره دي. شنې ساحې هغه چې چمنونه دي، هغه ساحې دي چې خلک پکې کښېني. د موټرو دپاره یو ښه پارکینګ دی. موږ دلته د خویندو لپاره بالکل جلا ځای لرو چې هغه خپل چمنونه لري، خپل هغه د ناستې دپاره ډېر ښایسته ځایونه لري او ډېر مسکون ځایونه دي. نو د هغوی دپاره هم دا ځایونه برابر کړي دي. او ورسره په څنګ کې چې راتلونکی پلان لرو هغه دا دی چې دلته د اوبو معیاري حوضونه ولرو، هم د ځوانانو دپاره او هم د تنکیو ماشومانو دپاره. نو تقریبا تر اوسه پورې دا ټوله ساحه چې د موټرو پارکینګ په شمول 15 جریبه ساحه ده. څومره پانګونه مو وکړه؟ نو طبیعي خبره ده چې یو ځای کې نوی کار څوک شروع کوي، پانګونې ته ضرورت وي. داسې موږ ویلی شو چې ټوله پانګونه چې سکاره میلمستون د شروع نه تر اوسه پورې موږ په سکاره میلمستون کړې ده، دا تقریبا 10 میلیونه افغانیو ته رسیږي. 10 میلیونه پانګونه تاسو دلته کړې. له پانګونې یا له دغه وخته چې تاسو دلته مصرف کړی ده راضي یاستئ؟ لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې د کومو موخو دپاره موږ سکاره میلمستون تاسیس کړی، نو الحمدلله هغه موخې موږ ګورو چې یوه یوه ترلاسه کوو. په دې کې زموږ ډېر هدف دا نه دی چې شخصي ګټه ترلاسه کړو، بلکې موږ ډېر په دې خوشحالیږو چې خپلو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړو، زموږ هیوادوال راسره خوشحاله وي او د دغې سیمې چې کوم محصولات دي خپله دا د خوږیاڼو شاوخوا دغه مثلا هغه که تازه میوې دي، هغه که سبزیجات دي، هغه که دلته خلکو مالونه ساتلي دي، غواګانې ساتلي دي، د هغې شودې دي، د هغې د خرڅلاو دپاره زمینه برابرو. اصلا زموږ هغه اساسي موخې چې وي دغه دي. نو او دې موخو کې موږ کامیاب شوي یو، نو ځکه د خپل کار نه راضي یو. تاسو وخته ما وکتلی په میلمنو باندې ګرځېدلی، په جلا جلا ټولګیو باندې ګرځېدلی. له دې به هم خبر یاستئ چې د هېواد له کومو ولسوالیو، البته د ننګرهار له کومې ولسوالۍ نه او بیا په ټوله کې له کومو ولایتونو تاسو خلک راځي؟ دلته ډېر مشران خلک راځي. په که موږ په کټګوریو ویشو، ډېر زیات علمي خلک راځي. مثلا د پوهنتونونو استادان، پوهاندان، دکتوران، دا د سکاره میلمستون روزانه میلمانه وي. دلته په د روغتیا د برخې متخصصین دا نن هم
تقریبا 3-4 ډلې لکه تاسې چې یادونه وکړه چې زه دوی باندې کله کله ګرځم ورسره کینم د روغتیا د برخې د بېلابېلو برخو متخصصین هغوی ځان ته سیکارا میلمستون انتخابوي او دلته راځي یو کار دا دی چې دغه متخصصین راځي د روغتیا کارکوونکي راځي هغوی په دې مطمئن شوي دي چې سیکارا میلمستون کې چې کوم خواړه دي دا د کیفیت په لحاظ هم ښه دي او په صحي لحاظ هم ښه دي که زه تاسې ته د دې یادونه وکړم چې حتی زموږ د هر کارکوونکي نه کم دا اوس هم تاسې د صحت د کارت غوښتنه وکړئ هغه به تاسې ته د صحت کارت هم درکړي یعنې هغوی ته ټول معاینات موږ کړي دي په دې ټولو برخو کې موږ هڅه دا کړې ده چې زموږ خواړه دلته معیاري او هغه د صحت په لحاظ باندې د داسې خواړه چې زموږ هیوادوال د هغې نه مطمئن شي چې په دې کې داسې څه نشته که موږ یې وخورو خدای ناخواسته چې موږ ته ضرر ورسوي نو هم به پاکي او هم به صحتمند وي. بالکل استاد وروستۍ پوښتنه به دا وي چې دلته د خوړو په برخه کې څو قسمه خواړه لرئ تاسو دلته په لومړي کې خو اول دا ځای د شیریخ په نوم باندې مشهور چې هر څوک به راتله نو ویلی سیکارام ته ځو هلته شیریخ دی او ډېر خوندور دی له هغه وروسته بیا ډېر نور امکانات تاسو برابر کړل دغه برخه کې لږ معلومات د خوړو په برخه کې خو که درته ووایم چې ټول به لازما ذهن کې هم نه وي موږ دلته د خوراک دپاره مثلا د شینواري کړایانو باندې چې مشهور دي د پسه سیرلي غوښه د هغې کړایان او سیخ کباب لرو د چرګ سیخ کباب لرو چرګ کړایان لرو سجي لرو ورسره په څنګ کې سوپ شیدو چای سمبوسې پیکوړې د هر قسم ته میوه‌جاتو د هغې جوس لرو او شیریخ تقریبا بېلابېل ډولونه لرو مثلا موږ د دغه شیریخ چې میوې پکې اچول کېږي زموږ هر ډول میوې چې دلته په دې وطن کې شته یعنې د هغې ټولو میوو شیریخ موږ لرو نو دا که موږ حساب کړو تقریبا د دې د قسمونه 100 قسمو ته رسیږي شوګر فري شیریخ هم پکې لرو د زعفران هم لرو د ګوړې هم لرو ځکه کله کله ځینې خلکو وایي چې موږ ته بوره ښه نه ده نو هغې نه ګوړه ښه ده د ګوړې شیریخ هم ورته جوړو او تر ټولو جالبه پکې دا ده چې اوس وخت کې په ټوله نړۍ کې چې کوم خوراکونه ډېر زیات مروج دي هغه فاسټ فوډ دي نو موږ پکې د فاسټ فوډو څانګه ډېره ښه فعاله کړې ده یعنې هر ډول فاسټ فوډ چې که نړیوال شهرت لري او که ملي شهرت لري هغه فاسټ فوډ موږ په سیکارا میلمستون کې لرو. ډېر ښه استاد موفق اوسئ کامیاب اوسئ درنو لیدونکو د استاد په خبرو کې تاسو واورېدل چې څو اړخونه ول په تفصیلي ډول درته ویلې ما وخت هم یادونه وکړله چې هم خرما او هم ثواب هم کاري فرصت یې ځان او ملګرو ته برابر کړی او ورسره یې تر څنګه نورو هیوادوالو ته هم یو تفریح او میله ځای برابر شوی دی. ډېره مننه استاد چې مرکې ته راځي. تاسې نه هم ډېره زیاته مننه چې تر دې ځای مو زحمت وایستو دلته هم تشریف راوړو کور مو ودان. سلام سړی مشي. وعلیکم السلام. څنګه یې صحت دې څنګه ده؟ شکر ده انشاءالله خیر ته ښه ژوندی اوسې طبیعت دې ښه دی انشاءالله؟ شکر د الله فضل دی خیر. که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي. زما نوم نقیب الله شریفي بربهر اوسېږي. نقیب الله شریفي له بربهر څخه راغلی او دا عطاالرحمن نومېږي د کابل څخه راغلی او دا احسان الله نومېږي د حصارک څخه راغلی. دا دې ملګري دي؟ دواړه زما مېلمانه دي. ستا مېلمانه تا سیکارام ته راغلی؟ او سیکارام ته مې راوستي. ښه ده ښه ځای خو د پیپرزو ده او نه سیکارام خو د اوس خو هوا ډېره ګرمه ده او دوی د ګرمې هوا نه ډېر دغه شوي نو دې لپاره دلته راوستل چې هغه ګرمش او احساس دلته ونه کړي او همدغه چې ساعت دې تېر شي. خپله څومره وخت کېږي سیکارام ته تګ راتګ کوې؟ مکې اوزګار شم نو جمعې ورځ خو اوزګارې کارونه نه وي نو راځو حتما یو ځل چکر راوځو. سیکارام په دې رستورانټ کې وایي په دې دمازه یا دیره کې د کوم څه ډېر زیات خوښېږي چې تا ته خوند درکوي؟ ډېر شیان دي پکې خو یو زما چې خوښېږي دغه نیچرل اوبه چې دي طبیعي نو دا مې خوښېږي ځکه چې طبیعي دي. بل دغه ونو دغه چې دی دا کوم ساحه او پدا چې نیولې دا ډېر ښایسته ساحه یې جوړه کړې ځکه خو سوري لاندې هم ناست اوبو ته هم نږدې ډېره ښایسته ده. بل چې د اړخوانه لاره پرې را جوړه ده نو په دې باندې ډېر یعنې د لارې سر ده که څوک داسې هم ځي سیکارام ته راځي که څوک له پاسه راځي هم سیکارام ته بله
زموږ لیدونکو ته که څه ویل غواړې کوم پیغام لري کوم شعر لري شی لري لکه دې وخت کې خو هوا ډېره ګرمه ده اصل کې بخار کې که غواړئ چې له یخې هوا څخه خوند واخلئ نو سکارام ته راشئ. تم کوم څه ویل لري که نه؟ ولا چې اول خو تاسو څخه راغلاست یو ډېر زیاته مننه کوو چې په خیر راغلې او خیر اوسې ډېره زیاته زه هم یو جهان مننه کوو چې دلته هم تشریف راوړو. ولا بس زمونږ اول د خوږ ملګري نقیب جان څخه ډېره مننه کوو چې مونږ دلته انوایټ کړو او راغلو. مونږ د دې ځای څخه ولیدنه وکړه. اول ځل چې زه خپله سیکارام ته رالم خو چې کله رالم دا ساحه مې ولید او ډېر یو خوندور چاپېریال دی نو ما ته خپله ډېره خوند راکړو نو زه هم چې هر کله بیا راشم او د دې ځای څخه لیدنه وکړم. ته څه ویل غواړې څه ویل لري که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو له نقیب جان څخه ډېره مننه کوو چې د سیګارام ته یې راوستلو چکر یې راکړ. دې نه مخکې موږ نور اخوا د وزیر تنګي او د نور ساحو ته بوتلو بیا ویلي وی چې راځئ تاسو نن زه یو بل چکر در کوم سیګارام ته م بوځم. دا زموږ دا بل ملګری هم ده دا خو خیر د اول ځل راغی او دلته زه یو وار مخکې م راغلی وم او ماشاءالله سیګارام ډېر یو ښایسته ځای ده. د خوند اخیستو لپاره باید خلک دلته تشریف راوړي. بالکل لیدونکو ته کوم څه ویل غواړې؟ نقیب خو ټولې خبرې خلاصې کړلې کوم ډالۍ کوم پیغام کوم شعر چې لري نو هغه کې انګلیسي کې یو متل دی وایي never judge a book from the cover. نو هېڅکله تاسو دا سوچ مه کوئ لکه خلک د دې خوږیاڼو په باره کې ډېر نیګیټیو هغه لري سوچ او فکر لري خو هېڅکله تاسو چې کله دلته راشئ او خلک وګورئ د خلکو میلمه پالنه وګورئ ځان به درنه هېر شي. دا څه خلک دي خلکو چال چلند وګورئ او ډېر ماشاءالله موږ خو د دې په باره کې صرف د هغه لانجو او د هغه په باره کې مې اورېدلي خو چې وم کته نو خدای شته دا ډېر بیخي او بل لکه ماحول خلک سیستم ډېر ماشاءالله. انګلیسي باندې خو پوهېږې؟ داسې لږ ډېر هغه هم نه ده کړی خو میسج ورکولی شي زموږ لیدونکو ته چې سیکارام ته راشئ خوندور یخ ځای دی او تاسو به ترې خوند واخلئ. انګلیسي کې همدغه زموږ لیدونکو ته ووایه. Come here and enjoy from the Sigaram Milmasun and take enjoy from this place. لیدونکو یو څه ناڅه انګلیسي ما ته هم زده ده خو تاسو به خپله اورېدلي چې د ملګري تاسو ویله ډېره زیاته مننه چې مرکه مو مننه تاسو هم ډېره مننه چې زموږ څخه مو انټرویو واخیستله. خیر سر. دلته نو اکثره ډله ډله راغلي دي. هسې یو نیم کس چېرته ما له نظره تېر کړي چې یوازې یا دوه کسان راغلي اکثره 5 څلور داسې 3 کسان راغلي. نو څنګ کې مې دا ملګري ناست دي دوی سره م زړه خواله کړم کیسې ورسره کوم چې موږ ته څه ویل غواړي. سلام ستړی مه شئ. سلام علیکم ورور جوړ په خیر. ډېره زیاته مننه که لومړی کې زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي دا به خوندور کار اوسي. رئیس خان یم د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی یم او راغلی یو سیکارام هوټل ته مثالي رستوران ته. رئیس خانه څه وخت راغلی دلته؟ ولا وروره 12 بجې وې چې راغلي یو. ډوډۍ دې دلته واړوله؟ هو همدلته مو خوړی نه ښه خرچه به دې کړې نه؟ ولا ښه صحیح. دا خو چې لږ مخته راغلی وی ډوډۍ مې په تا ته راړولې وه. کاشکې راغلی وای بیا به یې روغاړو دې کې څه خبره. عزتمن چې موږ ډوډۍ خوړلې ده. څومره وخت کېږي سیکارام ته تګ راتګ کوي؟ ولا ډېر وخت کېږي موږ خو چمتلې ښارګوټي اوسېدونکي دلته اوسو نو ډېر وخت راځو ملګرو دوستانو سره ځان ته م راځو مثال. دا د ملګري دا نو چې هو دا مې هم ورور دی دا 2 مېرونه دي او نور ملګري دي. ښه لالا خو لري؟ ولا بس لالا نه دي جاري. د دې ملګرو نومونه درته زده دي؟ ریزه ګل قیوم خان اوس ملاخیل او شیراسن. ولس بیا خو تکړی نو بس کوم یو درته ډېر ګران ده هغه د ورورۍ چوکاټ به وباسې تېنه؟ ولا ټول راته ګران دي. ناتمن یو کس خو به درته لږ ډېر ګران زړه نه بیا دا رور نه راته ګران دا درته ډېر ګران خبره به دې مني که نه؟ بیخي صحیح. دا منونکی ملګری منونکی ورور ورور په کورنۍ کې او ملګری چې دی بیا د باندې په ملګرتیا چوکاټ کې ډېر زیات قدر و عزت لري. بالکل ما دا سیکارام کې چې دا کوم څه ستا ډېر خوښ شو یا کوم څه ډېر جذاب و چې دې سیکارام ته راجذب کړی دی را یې وستلی؟
ولا د پسه غوښه ډېره ښه وه چې راجذب یې کړو، ډېره خوندوره یې پخوي واقعا اشپزان یې تکړه دي. ډېر تکړه دي ماشاءالله، یعنې د صفت وړ خلک دي. بالکل. او بل دا چې دغه ماحول هم ډېر داسې هغه د انګلیشمنانو خبره نیچرل جوړه، طبیعي جوړله، لکه کوټونه دي او بالښتونه دي او دیره ده او سوری ده، اوبه دي. دغه ماحول هم خلکو ته خوند ورکوي. ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله، که راسي ډېر خوند خلک ته ویشتلی شي. بالکل. نو لیدونکو ته که څه ویل غواړئ، کوم پیغام ورته لري، کوم شعر، کومه ټپه شی ورته حتما لري؟ والا شعر خو به نه خو پیغام هم دا ده چې بس هر سړی باید خپل زحمت وګالي، لکه دې سړي چې کوم کار کړی ده که نه، دا اوس وګوره ماشاءالله ښه هر سړی دې دغسې پانګونه وکړي چې یو ښایسته ملي پارکونه جوړ سي او هر سړی ورته راسي، دا اوس د تفریحي ځای د هر سړی خوند ته ویشتلی شي. هغه متل ده او که مقوله ده وایي هم خرما هم ثواب. هم خرما هم ثواب دي. هم به یې کاروبار له لړخه ځان ته یو څه برابر کړی، هم خلکو لپاره یو فرصت برابر کړی تفریح. او ماشاءالله ډېر څه یې کړي، دا وګوره ښه پیسې هم پکې ګټلی شي او خلک هم خوشحاله دي راتګ باندې. همداسې ده، ډېره زیاته مننه چې مرکه دې وکړه. نه نه خیر اوسه. ښه تر څنګ مې بل ملګری هم ناست ده، وخته خو یې نوم واخیست خو ما 8 نومونه په منډه نه زده کېږي. حاجي قیم، حاجي صاحب څنګه یې؟ سلامونه او تاسو ټولو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. به شکر د وروره، ته څنګه یې؟ ژوند زندګي ډېره زیاته مننه. حج دې م کړی که نوم پورې ده حاجي دوی؟ دا ډېر انډیوالان همداسې یو هغه راباندې ایښی ده، خدای دې قسمت یې مونږ په کیو کې چې ورسو. او له خیره کېږي حتما، خدای دې ریښتونه حاجي که اوس خو یوازې نوم یې در پورې کړی، خدای دې تخلص ده او که مختاړی نه پوهېږم، خو خدای تعالی دې ریښتونه حاجي که څنګه یې، صحت څنګه ده؟ شکر د وروره، تاسو ښه یې؟ مننه. خیر اوسې. ژوند چارې څنګه روانې دي؟ ولا بیخي ماشاءالله ښایسته روانې دي وروره. څه کار روزګار لري؟ ولا پیرن خدای کور خدمت کو اوزګار ورته وایي، او داسې یاران دوستان سره چکر مکر ته ځو، نور کور مسؤلیت د کور در تر غاړې ده او ملګرو سره چکر ته راغلی. او همداسې سیکارام کې کوم څه ستا په لومړي ځل باندې خوښ شو؟ یاره ما خو ټولو کې دغه څنګ ته چې اوبه روانې دي دغه ډېر خوښېږي. مخکې مې دوستانو ته ویلې. او بل موسم هوا هم د علاقې یخه ده، ډېره ښه ده، او قسم قسم ځوانان او مشران او واړه او غټ راځي ورته. ټولو کې د خوند ځای همدغه ده. یعنې د هېوادوالو په لیدو باندې هم ته خوشحاله یې؟ ډېره خوشحاله کېږم. ډېر خدای دې همیشه خوشحاله لره. د ګل وطن قدرمن لیدونکو، دلته له یو ډله وطنوالو سره مخامخ شو. البته له رسمیاتو خو هم یو بل پېژنو، ناسته ولاړه ورسره لرو، خو دلته مې په موقع باندې ګیر کړل. دوی سره هم باید زړهخواله وکړو، مرکه وکړو چې دوی تاسو ته څه ویل لري. دل هغه تخلص لري که نه؟ خان تخلص هم خان دی. خان صاحب. خانان که نه خان صاحب څومره وخت کېږي چې سیکارام ته تګ راتګ؟ یاره تقریبا زما خو دا 2 میاشتې کېږي چې راغلی یم، او په هفته کې 2 ورځې دلته خامخا ویزه کوم. هفته کې 2 ورځې حتما راځي؟ من 2 ورځې راځم په هفته کې. کار او ژوند په تړاو د کلک معلومات راکړي، څه کار روزګار لري؟ نو زه دلته نه اوسېږم، زه اوسېږم فرانسه کې، او دلته چکري راغلی یم. دا 2 میاشتې مې کېږي چې راغلی یم، خو په هفته کې 2 ورځې ضرور دلته ویزه کوم. ښه. نو خان صاحب فرانسه کې کاروبار لري، دی مسافر ده، کله چې وطن ته راځي نو د سیکارام حتما واخلي. باید واخلي ځکه وطن ده او طبیعت ده، چې زړه وغواړي باید هغسې وکړي. خان صاحب سیکارام کې کوم څه تا ته ډېر جذاب دی، کوم څه تا ته ډېر خوند درکوي؟ مونږ ته عموما د سیکارام د هوا ډېره مزه راکوي. عموما چې کله مونږ سیکارام ته راځو، هوا یې ډېره تازه ده. هېوادوالو یادونه وکړه چې آب و هوا یې ډېره ښایسته ده. نو یو علت یې دا ده، د دې نه بغیر بل کوم څه ډېر جذاب دی؟ خوراک و څښاک کې چې دی نسبت د ښاریت او تشریح دو صفا دی، هر څه تازه دي دلته، که تر مستو تر میوې پورې هر څه وګورې ټول تازه دي. ټول تازه دي؟ هر څه تازه دي دغې وجې، او هر څه چې وغواړې دلته شته، او هر څه چې وغواړې شته. هغه د ځینو خلکو خبره یو دی، وایي مرغۍ شیدې نشته. یو د مرغۍ شیدې نشته دی، که مرغۍ نه دي غوا خو شته. د غوا شیدې خو پیدا کېږي. د مرغۍ نه دي غوا شیدې خوري. څنګ کې دی دا ملګري ناست دي،
که څه هم له نومونو سره یې څه ناڅه اشنا یم خو دوی به م راته معرفي کړي. څنګه چې ناست دی ډاکټر صاحب نصر الله دی زما وراره دی، ډاکټر صاحب ضیا دی او قومندان صاحب عبدالحق دی. نو دغه دوستان موافقه اوسې دا دوستان د بې تا نه چې او ته د بې دوستانه نه الله دې ژوند درکړي. هیوادوالو ته په وطن دننه دي که بهر دي کوم څه پیغام کوم څه ډالۍ لري کوم پیغام لري؟ د که وطن نه بیرون دی او که نه دی وګرځېږئ ښایسته ښایسته ځایو کې وګرځېږئ، چکر یې ووایئ، وطن اوس امن راغلی دی او ښایسته امن دی، نو وګرځېږئ وطن نه خوند واخلئ. وطن نه ژوند نه خوند واخلئ. هغه د ځینو خلکو خبره وایي 2 ورځې دنیا ده. ډېره زیاته مننه چې مرکه ده. کامیاب اوسئ. ژوند خیر اوسئ. درمون لیدونکو د مرکو په دوام له هیوادوالو سره مخ کیږو، قدم په قدم مخ ته ځو. سیکارام به ټول هغه د ځینو خلکو په اصطلاح باندې ګز و ګم کول. خیره دوی ته د راوړ کې د راځه. سلام ستړی مشي. خیر سمانونه کور ودان. لومړی کې که زمونږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي، نوم دې واخلئ، له کوم ځای راغلی؟ نوم مې احسان الله دی، د ننګرهار ولایت د سرود ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د جویاف نه راغلی یم. مرکز جویاف نه راغلی؟ او مرکز جویاف نه. دا څنګه د ناس ملګري دي که د کورنۍ غړي دي؟ نه دا ملګري دي، هم صنفیان هم دي، ټولګیوال هم صنفیان دي. او سیکارام ته څومره وخت بعد راځي؟ تقریبا دا مې لومړی ځل دی چې سیکارام ته راغلم. دا د لومړی ځل دی. کوم څه دلته جذاب و تا ته اوس، یا چا درته صفت کړی او څنګه راغلی دلته؟ والا ملګري او بس هر کله چې ملګرو سره به مخامخ شو نو هغوی به ویل چې سیکارام سیکارام. نو ما ویل چې راځه نن د جمعې ورځ دی او رخصت یو، نو سیکارام په طرف راغلو. د دې ملګرو نومونه درته زده دي؟ ولې نه، دا زموږ ملګری د هر یو شوکت الله دی، دا شوکت الله دی، څنګه چې دی صفت الله دی او ډاکټر صاحب صفت الله اخوا چې دی دا زموږ د ملګري لکه مېلمه دی، د هغې نوم راته. او ابل صاحب ډاکټر صاحب طیب الله دی، هم زموږ ملګری دی. او څنګه چې ابل شیخ صاحب دی هغه زموږ د دې ملګری دی، هغه هم مثلا راغلی دی موږ سره. خوشحاله اوسې. موافقه. ستا وخت یادونه که صنفیان دي دي وایي تاسو فعلا محصل یاستئ که نه فارغ وئ؟ نه نه موږ تقریبا دا 3 کاله کېږي چې فارغ یو او په لوی ننګرهار کې د طبي ټکنالوژي څخه فارغ یم. څو ژبه باندې خبرې کولی شي؟ زه فارسي، پښتو، انګلیسي. انګلیسي باندې خبرې کولی شي. ته که زمونږ لیدونکو ته ووایې چې هر کله فرصت پیدا کړه نو وخت هم پیدا کړه سیکارام ته راشي، له دغه ماحوله له دې منطقې نه خوند واخلې. ډېر ښایسته ځای. دومره پیغام په انګلیسي ورکولی شي؟ Visit Sikaram. In fact, those people who qualify or praise us, the Sikaram, it is the actual place, it is the real place where they give us a good services. Everything is going well here, or the environment, the circumstances, everything is going well. So we are satisfied from their services. Thank you so much.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مه شئ، بخیر راغلی. ډېره زیاته مننه. لومړی که زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي. نوم آصف دی، د پچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. آصف خانه پچراګام نه راغلی. پچراګام نه وویل. پچراګام له کوم ځای نه راغلی؟ پچراګام بامخیلو کرې نه. ښه، ډېر زیات مزل دې نه کړی؟ والا بس دلته مخته شوي راځو هر وخت داسې دا پچراګام نه داسې په دې بیارونو باندې راځئ که نه په مرکز راځئ؟ ښار طرف به نیم لاره شته ده، ښار نه هم شته دی. بیا دلته بر کمبود سهاو ته وایي دې سیمې لنډم لاره په شاوخوا غلط خامه ده. زه پچراګام ته یو ځل تللی یم، هغه د هارون بابا کنډه و داسې شی ورته وایي. بلکل هلته هم خلک به چکر مکر ته ځي؟ ډېر زیات جمعې ورځې هغې په دې دره کې زیات خلک راځي چکر له. خو هلته داسې ډېر امکانات نشته دی که نه، دوکانونو په حساب باندې یا د شریخت هوټلونو په حساب دا شین هلته بیا ډېر نشته. هغه غر ده نو هلته دومره امکانات نه پیدا کېږي، ښار نه ډېر لرې. بلکل همداسې دا څنګ کې د ملګري ناست دي؟ بلکل او دا ملګري دي. دوی ټول له پچراګام راغلي؟ دا ټول پچراګام دي. سیکارام کې کوم څه تا ته په زړه پورې ولید چې تا صفت اورېدلی او سیکارام ته راغلی؟ یاره سیکارام خو یو خو دا دی چې دغه ماحول ډېر ښکلی دی، چاپېره شنې منطقه ده، پر چاپېره پټي دي، ور لاندې اوسه اوبه دي، بل دا ساحه ډېره پراخه ساحه ده. نو خلک کوشش کوي چې شاګرد ته داسې ځای ته لاړ شي هغه هلته هم سیاحت یې وشي او هم هغه موسم نه خوند واخلي، نو دا پاره نګاه نه ښه ده انشاءالله. یعنې طبیعي ده، کټون او میز او فرش او ورس؟ بلکل ډېر ښکلې فضا جوړه کړې ده. څویم ځل د سیکارام ته راځي؟ یاره ډېر ځل راغلی یم. شمار یې تا ته نه ده معلوم؟ یاره 11 دفعې خو به راغلی یم. 11 دفعې به راغلی. د 11 دفعو کې درته کوم ځل ډېر زیات چکر او سیاحت خوند درکړی؟ والا اکثره خو موږ داسې چې هلته ملګري سره یې خو بوځي که نه، موږ نور کلي ملګري سره سره یي چې هغه دلته راشو بیا نو د غوښې موښې پروګرام هم کړی وړي پروګرام نو کله داسې چې شپې هم راغلي وو دلته. شپې هم راغلي؟ شپې هم راغلي وو. او د کار په تړاو د راته ووایه څه کار روزګار لرې؟ زه وظیفه لرم، معلم یم. ښوونکی یې؟ ښوونکی یم. د کومې رشتې ښوونکی؟ د ساینس. د ساینس د برخې؟ بلکل. لیدونکو ته کوم څه ویل غواړې؟ کامره لګېدلې خدمت کې دی، کوم پیغام، کوم ډالۍ، کوم شعر ورته لرې؟ ښوونکو ته خو ډېر شعرونه هم زده دي. یاره شعرونه خو به راته یاد نه وي او کوم څه خو ورته ووایم. پیغام به دا وي چې بس ښکلی ژوند تېر کړي، مینه محبت وکړي، یو بل ته کینه او بغض ونه کړي. ټول لیدونکو ته زما خواهش همدا دی. یعنې ژوند په بغض او په کینه نه ارزي. ډېره مننه چې مرکه ډېره مننه تاسو من چې مرکه. ملک صاحب ستړی مه شي. بخیر علي وروره، ښې جوړې په خیر یې، راضي د خیرت دی. ډېره زیاته مننه. لومړی کې که دغه زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي چې دوی د نوم سره پوره اشنا سي. زما نوم عبدالقدیر وطنیار دی او د کږي اوسېدونکی یم. عبدالقدیر وطنیار، ښایسته تخلص دی په ځان ایښی وی. وطن در باندې همداسې ګران ده؟ ډېر زیات. ملک درته ولې دوی وایي؟ ملک یې د کلي ولس ګپ نه راته وایي. ګپ نه درته وایي؟ قوارې او هغه نه ملک ښکارې. شاید دې خوشحاله کړي. عزتمن چې خیر اوسې. سیکارام ته څو ځلې راغلی یو مخکې؟ به زمونږ خو مونږ خپله اوسېدونکي د کږي یو چې څوک ملګري راشي بس ورسره راځو. تاسو هغه د هغه خبر رابلدان یاستئ؟ ورسره راځو. لاره ورته ښیې؟ بلکل بلکل. داسې نه چې دا ملګري دي بیا تا ډېر تاواني ني کار چا سره ځي او راځي مصارف دې باندې څوک نه تاواني کېږي چې څو ملګري راځي تاسو چې مونږ مېلمانه یې هر خدمت درته کوو. الله دې عزتمن کې خیر وسي کاکا. سیکارام خو ننګرهار کې بالخصوص ټول افغانستان کې ډېر ښایسته نوم لري. البته دا ولسوالۍ د خوږیاڼو ډېره یخه او سرسبزه ولسوالي ده او بیا په دې کې چې دغسې میله ځایونه جوړېږي په دې باندې باید موږ خوشحاله سو ځکه چې هلته هېوادوال ګوره ماشاءالله ډېر زیات بیروبار ده. له دغسې ماحوله څه احساس لري، خوند درکړي که څنګه؟ نو دغسې ماحول خو بس الله فضل کړی دی چې په موږ راغې دا 50 کاله وکړي دو او اوس دغسې ډېرې جوړې شوي دي. داسې باید نور ولایتونو کې جوړې شي او ډېره امن فضا ده، خوشحاله وي. افغانستان ډېر زیات میله ځایونه لري، ډېر زیات د چکر ځایونه لري. باید دغسې خلک پانګونه وکړي، پیسې مصرف کړي او تر څو هېوادوال هلته راحت چکر په خاطر باندې راشي. بلکل. نو بس خپل د مشرانو نه څوک چې مالداره دي
باید دغسې ځایونه جوړ کړي د چکرو ځایونه جوړ کړي او دا خلک ورته راشي. همداسې د هیوادوالو ته که کوم څه ویل غواړي، کوم پیغام، کومه ډالۍ لري څه ورته ویل غواړي؟ بس وطنداران دې ټوله لا خوشحاله کړي چې د افغانستان په کونج کې باید خوشحالي وي او بس دا ورته وي چې امن دې ټولې دنیا ته پکار دی او بیا افغانستان ته خو ډېر پکار دی. نو خپل هیوادوالو نه دا دغه کوم چې دغه شر او فساد او دغه معاملو نه لاس واخلي، خپل کار سره د کار خپل کار سره د کار ولري، خپل روزګار وکړي. ډېره زیاته مننه وطنیار صاحب چې مرکه خوشحاله اوسئ. د ګل وطن قدرمنو لیدونکو، دا وه سیکارام میلمستون کې زموږ نننۍ خپرونه. تر بیا چې زه فضل مالک ترین او ما سره زما همکار ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو پاک او مهربانه خدای سپارو د یو سوکاله او ارام افغانستان په هیله.